السلام علیکم دوستانو. دا چې په افغانستان کې د حکومتونو بدلون رالی، د افغانستان اسلامي امارت حکومت رالی، نو د ټولو افغانانو د طالبانو څخه دغه یوه غوښتنه ده چې باید ملي بیرغ ته په درنه سترګه وکتل سي. په کوم ځای چې ملي بیرغ ولاړ دی د هغه ځای سره کښته نه سي، ځکه دا ملي بیرغ د یو چا شخصي نه دی، نه دا د ولسمشر و نه دا د وزیر دی، د هیڅ چا شخصي بیرغ نه دی. دا ملي بیرغ دی، دا باید داسې هسک ودرول سي. دا باید ووایم چې د پرون راهیسې د افغان ولسي خلکو زیاته برخه په یو غږ د افغانستان د ملي بیرغ چې د وطن ملي ارزښت دی، شاوخوا شپېتو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی، همداسې هسک درېدل غواړي. په دې کار سره د اسلامي امارت د وطن زرګونو ځوانانو زړونه ګټلی سي، د اسلامي امارت نرمښت ولسي محبوبیت ته زیاتوالی وربخښلی سي. دا ساده او کمزورې موضوع نه ده، بلکې د وطنپاله ملګرو لوی غږ دی. په دې کار سره به د اسلامي امارت زیات حامیان پیدا سي، ترڅو هر نیک کار ته یې غوره انعکاس ورکړي. د اسلامي امارت د تاریخ سپین بیرغ دې ترڅنګ ودروي، ترڅو د دوی رویه ژوندۍ وساتل سي. په ټوله نړۍ کې ګوندي بریالیتوبونه د ملي ارزښتونو په پاللو سره ځلیدلي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی قیس احمد پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي: ما تل د افغانستان دا ملي بیرغ چې الله اکبر او زموږ مبارکه کلمه پرې لیکل سوې ده د نړۍ په میدانونو کې په ډېر افتخار رپولی ده، او بیا به یې هم رپوم. دا د کومې سیاسي ډلې او مشر بیرغ نه دی، بلکې دا د افغانستان ملي بیرغ دی او ټوله نړۍ یې په دې بیرغ پیژني. ملي بیرغ ته احترام وکړئ او د افغانانو احساسات او هیلې مه وژنئ. د افغانستان یو بل لوبغاړي شوکت زمان لیکلي دي: دا بیرغ ملي بیرغ دی، د هیڅ ګوند او حکومت پورې اړه نه لري. په ټوله دنیا کې هر ملک ملي بیرغ لري او په څنګ کې د هر ګوند خپل ځان ته بیرغ لري. زموږ هیله د طالبانو د مشرانو څخه دا ده چې دا بیرغ باید همداسې ملي وساتل سي او په څنګ کې هر واکمن ګوند خپل بیرغ ورسره ودروي.